روایتو کې راځي عزیزان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو داسې عمل در وشیم چې تر لمانځه ثواب زیات تر تلاوت ثواب زیات تر روزي ثواب زیات صحابه حیران شول و یا رسول الله خود را وشیا پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل د دوه مسلمانانو په مابین کې روغه کول د دوه مسلمانانو د دوه قومو د دوه کورنۍ په مابین کې جوړ راوستل د الله رسول فرمایي تر روزي هم ثواب زیات دی تر لمانځه هم ثواب چې دی هغه زیات دی یعنی المنځ دی عزیزانو فرض منځ مراخله مشماره دا غره کم فرض روزه مشماره عام المنځ څونه لوی اجر لري څونه لوی ثواب دی نفلی روزه څونه لوی اجر دی څونه لوی ثواب دی لیکن د الله رسول فرمایي روغه جوړه صلح د قومو په مابین کې د یارانو په مابین کې د شجو د سړی په مابین کې د یارو د یار په مابین کې د زوی او د پلار په مابین کې راوستل تر دې لا ثواب چې دی غزيات اوس عزیزانو چې د دوه مسلمانانو روغه دون لوی اجر لري چې بیا دوه مسلمانان سړی سره بدځونه کوي بدګمانه کوي سره اخته کوي سره جنگوي د هغه بیا څونه سزا یې عزیزانو نو معلومه خبره ده د هغه بیا سزا هم دغونه غټه ده د هغه بیا عذاب هم دغونه زیات دی د هغه بیا ګناه هم دغونه زیات ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ام کلثوم فرمایي بنت عقبه وای ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام سواورد ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا د الله رسول فرمایي وای د دوه کسانو په مابین کې صلح راوستل روغ راوستل جوړ راوستل په مابین کې سړی درواغ وایي د اصلاح لپاره پروا نه لري دا خو به د نیکی خبره ورورسه یا به نیک خبره څه خبره چې دا غور ته وکي دا د بخاری او د مسلم حدیث دی یعنی د دې څه معلومه سو عزیزانو چې د دوه مسلمانانو په مابین کې د سړی سره جوړ روغه کوي بل رقم نه کېدله بل رقم نه کېدله راولار څه کڅ درواغ پکې وای هم دا به وای چې یاره دا خو درواغ دی دا خو درواغ دی خو هغه سزا نه د هغه ګناه نه ده لکه د عام درواغو چې دا په دې ځای کې پروا نه لري که تا روغه وکړه په درواغو دې روغه وکړله الله پر دې درواغو هم وتا ته اجر درکوي وتا ته ثواب درکوي دا د جهان یو لویه فلسفه ده عزیزانو چې که ستا په رښتیاو باندې کور نړېدی قوم تباه کېدی مړي راتلل وینه بهېدله بیا به رښتیا نه وای دا رښتیا حرام دی ټیک کستا په درواغو دوه قومونه د جګړو بچاوېدل د غمو بچاوېدل د قتلو بچاوېدل پسروینو د لړېدو د پسروینو مطلب د لړېدو دی بچاوېدل یو کور بچاوېدی عزت بچاوېدی بیا په دې ځای کې درواغ ووایم دا پر تا واجب ده مش خدا اورېدلې دي بس نو زه خو رښتیا وایم نو رښتیا الله وایي زه یم ښوولی دی الله رب العزت کستا په رښتیا او د چا کور خرابېږي نه بیا وایي دا رښتیا او کستا په درواغو د چا کور برابرېږي ووایه درواغ ووایه یو سړی را روان دی چاړه خنجر و کلاشینکوف یې راخستی دی په پلاني سړي پسې ګرځي چیرې دی زه یې وژنمه ته په خبر یې چې دا څنګه دیواله سره ځان پټ کړي نو ته اوس رښتیا ورته وایه او که تا رښتیا ورته وویل چې دغه دلته دی نو ستا څه پرې کړې ته په دا رښتیا به تا جهنم له نه ورسوي کله رښتیا سړی جهنم له رسوي کله درواغ سړی جنت له رسوي حالانکه دا اور وبدي دا اور وبدي دا خبره لیکن زید به ګوره د مسلمان کور به بچاوي عزت به بچاوي ناموس به بچاوي قومونه به بچاوي نیت به برابرای حسد به ختمه عناد او بغض به ختمه دا وکړه دې کې هیڅ شک نشته رښتیا ویل دا الله فرمایي دا الله رسول فرمایي کستا رښتیا او تاوان رسوي بیا د دې شي اجازه چي دا هغه نشته دوه مسلمانانو خلقو د دوه خلقو په مابین کې روغه کول صلح کول جوړه کول جوړه راوستل درواغ پکې وایي پروا نه لري لکه کله کله موږ د دوه کورو په مابین کې روغه کوو یو لور هغه ته وایي چې یاره هغه پښیمانه دی تا ته شکنځا کړې وه ته وهلې وې بالکل وایي زه پښیمانه یم زه جرمانه یم پر ما چاره جرمانه یږدې او دا بل رالی هغه تم دا خبره وکړه چې یاره هغه خو زه بالکل بس ټیکري انسان دی خطا جنې کېږي دواړو خبرې سره برابرې که بیا په مابین کې روغه چې دا غور وکړه د الله رسول صحابي فرمایي
سهل بن سعدي وایي ان رسول الله بلغه ان بني عمرو بن عوف كان بينهم شر. پیغمبر اسلام خبر شو چې هغه د دوه قبیلو په مابین کې جنگ جګړه راغلی ده. پیغمبر اسلام په روان شو چې ورغلی قبیله لره روغه جوړه مطلب راوي غشتل بیا روغه جوړه سره روغ کړله جنگ ور ختم کړي. بیا نا وخت سود مازګر منځ ټیم اپشن منځ ټیم ولو نا وخت سود حضرت بلال وایي چې نبی اسلام وځنډې دی. بیا ما ابو بکر صدیق ټول ما څه چم کول منځ کوو ول هو بالکل اذان بیا اذان وکي. حضرت ابو بکر صدیق په منځ و د جمعه ودرې دی. نبی اسلام منځ په مابین کې راغی. منځ په مابین کې دا ولاړی روغه جوړه جګړه وا فساد و هغه لري ځان ورسوي چې نور تاوان او نقصان چې دی هغه پیښ نشي. ما او تاسو هم دا امر دی.